ورسا ووینو موږ ته څه پاتې وای غوږ را دی خوا کې خبره واوره پټ او چې ونه کړی چېرته رونو ښځه غټه او که کار هر څومره ورانېږي د ورانېږي دا به ناسته وي پاسې به نه ده کټه نو چې پاته و ډوډۍ د یو وخت ګزارش یو نوکري که کوې نشته ګټه وټه او چې د بون په کټ کې کښېنې داسې ښکاري لکه خر باندې چې واړې غټه سټه او ای ابي به ځان ساته د غټې ښځې او ګنې لاندې به بیا پروت دی د کټه بس نوې شعر دوره تقاریږ وای زاړه زاړه مه وایه کله رانه څه او کله څه غواړي هر څه خو مې ورکړله نور څه غواړي او مخکې بې لالچه کله رانه څه او کله څه غواړي هر څه خو مې ورکړله نور څه غواړي او مخکې بې لالچه محبت به و او ښکلې اوس په هر څه کې باړه غواړي او زړه خو مې ورکړی د پړپوس سره زړه خو مې ورکړی د پړپوس سره او دا ځل مې خیال کېږي جوړ ګرده غواړي ښکلی صنمه خو بلای هم ښکلی صنمه خو بلای هم او څوک به په دې خټو کې خویده غواړي او زه حبیب ساده بیا موندلی یم زه حبیب ساده بیا موندلی یم کم سړی به دې به سړی سره واده غواړي مینه منه دوه درې شیزونه به موږ ډېر ساده خلک یو که نه په دې مخکې ورځو کې تلو زما سره یو کس تلی نو خیر د دې علاقې دی خو داسې نه یم چې زموږ د کلي دا بیا خلک جګړې کوي که نه نو هغه ته ویې هلکه وې ستا میډیکل پاس دی هغه وی ښه یو بره چت ته اوس تلی دی ګرځې زه پسې ګرځم هلکه څه شوی خدای دې غر کا وی هغه راته وایي چې میډیکل دې پاس دی نو مې خدای دې غر کا هغه راته وایي مبارک شه میډیکل دې پاس شوی دی او ته پسې بره ګرځې بیا را روان وو په لار کې نو اوس هلته کې پکې یو سړی بوډا سړی و نو لاول خو هغه لکه نن سبا کوم خیر کړی پرې 400 باندې دا ګاډۍ راوځي نو لکه ډېر هغه کډې کډې دي که نه نو یو بوډا پکې اوس ورغله نو جومات ته مانځه ته ولاړل نو هغه بوډا په قلا را باندې ملاس دی هلته کې اوس ټولې سورلی راغلي دي او هر یو سړی وایره زما تادي ده زه به واپس راځم یاره هغه بوډا چې شو ډریور ورته خدای دې غر کړه چې غر شوی وڅاروي هغه سړی وی زما په خیال سره په جومات کې چېرته بجلی نیولی دی که اوس چې کلنډر راغله چې اوس خان دي سم که نه دا تشې نیولي دي خان دي وی ولې هغه بابا ملاس دی بل بابا ولې نوم ګوري اوس هغه بابا رانو نو هغه ډریور ورته خدای دې سټ او بنیاد وباسه ستا د لاسه داسه هغه ته وی خدای دې وی هغه پلار او کور او نغرې دې خدای وران کوي په خپل کې دې راوستو نوم دې رانه پرې دا د کراچۍ کې به مونږ وونو هلته کې هغه ټریننګ په دوران کې به زه ډېر ستړی شوم دا خبره شاټ کوم شاته کسان کنزل کوي که نه نو هغه ډېر به ستړي شوي نو لکه زه په هغه سیټ کې کېناستم نو اوده شوم چې اوده شوم اوس ګاډی روان دی ټاور ته ګاډی راورسېد اوس په ټاور کې دړادړ خلک درې ګاډي نه دانګې او چغې چغارې شوې یاره زه هم ویلېدم ما وې زما په خیال سره حبیبه نن په بم کې والوتې که نه نو بس هغه لاره خو میلاو نه شو ځکه چې خلکو په هغه لاره باندې سمه جقه جوړه کړې وه که نه نو ما ویل لکه اوس څه چل وکړم بجلي لاړه صبر وکړه هلو هلو دا خو تیاره ده لکه یو بل سترګې ونه وهئ نو بس هغه اوس وروره یو غویمه جوړه شوه اورې او دا خلک اوس درې ګاډي نه دړادړ دانګي ما وی حبیبورې ما نن په بم کې والوتې بس کلمه مې وې خو ما وی لکه د تېښتې لار خو ساره که نه خدای پاک د عقل در کړی نو اوس هغه کوچونو کې هغه انګلالن داسې هغه اوسپنې هغه دغه یې اوسپنې انګلالن کې نیم بهر ته وتی یم او نیم یې نښته یم نو اوس یو غټ سړی راغلل وی خدای دې غر که چې غر شوي پوجي یې که څه بلای وي ته به وایې چې په بم کې والوتې وی ماما ولې دا څه شو وی خدای دې غر که چې غر شي د مداري نه پکې مار خلاص شو اوس یو ورځ سهار وختي پېښور ته تلمه نو پېښور ته تلمه نو اوس دا لکه زه به وختي تلمه نو دا یو وخت به مې اوس اوده شوې ده نو دا یو وخت به مې به اوس
هغه سړي ته وې مرونه د خپل ورغوا کې دغه سره زنانې دې تر تناسي نه ماته وې رستا مازغه خراب دي کړي دې خوښوم کنه نو مې کې دې شي مې چې دا سچلي ما بیا مې وته ما مې ستاد خپل مې په مال پاسه دا پرته ده او مې د خپل ورغوا کا هغه ماته ګوره چې مازغه دي خراب دي کوم مدد تیس کړي خدای دې غر کې غر شي چې ما لاندې دې وکړه چې یو جوړه به مې پخپو یو نه پتا دې کې مې پخپو کړي نو ځما خپل خپل هغه ته په مکه مرکه ها اخیری ایټم وې ما اخیری الکه خپکیږي مې ټیم ډیر شارټ ته ها السلام علیکم رورا یا بل شي خبرې کې که څوک یې غلط شي تباه شي زما د اواز نه پانه باندې زما څه ډول بنیاد مخه ته تاسو دا دغه نوم چته وایي که نه تا خو ما ته غلط ډاکټر یاد کړه خدای دې غر کړه چې غر شي یا زه خو لاړم ډبګرۍ ته ورسېدم هلته کې وایم زناورو ډاکټر مې بیا نه نو ته په ډبګرۍ کې د زناورو ډاکټر څه نو خدای دې غر کړه چې غر شي ما خو تا ته ویلي چې چرګه بوتم خو چرګه ما د ښځې نه نوم دی و که نه خدای دې غر کړه تباه کړه بې عزته دې کړم په خلکو باندې وایم ډاکټر راله الټه بې عزتي وکړه وایي دا چرګ هغه یې اچوي که نه اچوي خدای دې غر دا خو ماشاءالله پنځه بچي راوړي دي هغه چېرته اچوي څه شی ناوره به په زوره دلته شور دی مړه غر او غور دی د ریګاړو که خدای پاک یې تباه کړي خبره واوره وایم تباه او برباد شي وایم څه چل وکړو هغه غویي څه چل وکړو وګوره وایم زه د غویي تپوس کوم ته خدای د بابا سره غر که ورته وایي چې بابا جوړ نه دی وایم خبره واوره که نه وایم یا خدای دې تباه کړه چې تباه شي دا سګړۍ ګاڼۍ به بابا کوي که غویي به یې کوي نو خدای دې تباه کړه نو د غویي به ته بچ وکړه که او خبره واوره بابا له د ډسپلین ونه ورکړو چې چېرته ډاکټر ته ونه ښې ګوره خدای دې غر کړه که دې جوړ شو نو د ګاڼو نه به پې وځو خدای پاک دې هغه وایم وبخو خبره واوره که نه ناوخته دی را باندې مړه وایم ای خبره واوره ناوخته دی چا ته مړه دا کس مسکونډي خبره واوره د الله په امان ښه او ګوره په ما پسې دوباره ټلیفونونه کې خدای دې تباه کړه ها یو اخري ایټم درته کومه د ځان دپاره خو لاس وپړه کوې که نه یاره د بلا زامن یې قسم دی ها زمونږ خوا ته به کراچۍ کې چې موږ پاتې کېدو نو هلته کې یو ابی به اوسېده نو هغه ابی چې بقار شوله ابی چې بقار شول نو د هغې اواز به بیخي د چرګې په شان شو که نه نو اوس هغه را روانه ده نو اوس هغه زومې زمونږ سره خوا ته ناستې نو ښځه یې چېرته مروره تللې ده نو هغې ورته ویې هغه هلک وله پاڅېدو که نه چې یاره زه مې دا خواښې مناوم چې یاره زما دا ښځه کور ته راشي هغه ورته ماجی السلام علیکم ماجی دیکھو بچے بھی پریشان راکړه چا د مور نوم ونه کړم جګړه را سره ونه کوي ګوره هسې د ابۍ وته هغه د هغه نوم و که نه ماجی بہت دن ہو گئے یاسمین کو بیچ تو میں کوئی ٹینشن نہیں چاہتی ماجی دیکھو بچے بھی پریشان ہیں اور ان کو اسکول کا بھی مسئلہ ہے اور میری ڈیوٹی کا بھی میں کوئی ٹینشن نہیں چاہتی ماجی دیکھو میں آپ کی منت کرتا ہوں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں میں کوئی ٹینشن نہیں چاہتی تم اس کو طلاق دے دو طلاق